السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو کې چیرته غواړئ تاسو د قشانت لیریکس والا ویډیو ځان ته جوړ کړئ نو ویډیو سره پرو ګورئ ویډیو سکپ کوئ ما لټول نو مخکې تاسو لیټ موشن ځان ته ډاونلوډ کړئ چا سره نوی لینک نه دی ډسکرپشن کې پروت لاغ ځان تاسو کول شي د ځان ته ډاونلوډ کړئ ملګرو کله مو اداره ډاونلوډ کړئ دا تاسو سمپل اوپن کړئ کله مو چې اوپن کړئ د پلس آیکن ته استخکاری د باندې یو پر کلیک واخلئ ولته خپل ریش سلیکټ کې کوم ریش باندې تاسو ویډیو جوړوئ ویلان دلته لیکلي کریټ پروجیکټ دغه باندې یو پر کلیک واخلئ ملګرو به د پلس آیکن باندې یو پر کلیک واخلئ دلته به اډیو باندې کلیک واخلئ چیرته تاسو سره ساوند په اډیو کې نو اډیو باندې به کلیک واخلئ او که په ویډیو کې سره د میډیا باندې به کلیک واخلئ موږ سره ساوند په ویډیو کې د میډیا باندې کلیک اخلو ملګرو کله مو چې میډیا باندې کلیک واخلئ تاسو به دلته هغه ساوند راواخلئ کوم ساوند باندې تاسو ویډیو جوړوئ ملګرو موږ سره دغه یو ساوند دغه ساوند باندې موږ ویډیو جوړوم د ساوند باندې به یو پر کلیک واخلئ بره تاسو ته پلس آیکن ښکاري د پلس آیکن باندې به یو پر کلیک واخلئ ملګرو به دا ویډیو باندې به یو پر کلیک واخلئ بره تاسو ته ښکاري د درې ډاټ دغه درې ډاټو باندې به یو پر کلیک واخلئ او دا به دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري دا به ورپسې ووایي دا موږ سره دلته اډیو بیل شي او دا ویډیو به بیل شي دا ویډیو باندې به تاسو یو پر کلیک واخلئ بره تاسو ته ښکاري دا ډیلیټ اپشن دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ دلته میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به تصویر راواخلئ کوم تصویر باندې تاسو ویډیو جوړوئ دا تصویر باندې به کلیک واخلئ او بره تاسو ته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ ملګرو بیا به دا تصویر تاسو د قشانت راغټ کړئ دا مومنت ترانسفر باندې به کلیک واخلئ دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او بیا به دا تصویر د قشانت راغټ کړئ ملګرو بیا دا څلور غیش تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا تصویر به د مابین کې د صحیح ور فټ کړئ تاسو د قشانت په تاسو ته دغه یو اپشن ښکاري د باندې به یو پر کلیک واخلئ ملګرو دا بیلډینګ تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا تصویر کې چیرته تاسو غواړئ دا تصویر رڼا لږه راکمه کړئ دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري دا به د قشانت ورپسې راکمه کوي د قشانت دغه ځینې تاسو کولی شئ دا رڼا څومره زیاتوئ او څومره یې کموئ نو هغه ستاسو خپله خوښه ده ملګرو کله مو دغه کار وکړه دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري دغه غشي علامه دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ بره تاسو ته ښکاري د غشي علامه د باندې دوه پیره کلیک واخلئ او دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ د ویډیو اولني سر ته به راشئ نو دلته به تاسو د ساوند واورئ که چېرته ساوند لیریکس دغه ځای نه شروع کېږي نو ملګرو دلته به تاسو یو پیره د ویډیو سټاپ کوئ او دا پلس آیکن تاسو ته ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ یا ملګرو تاسو ته ښکاري دا ټیکس باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دلته هماغه لیریکس تاسو ولیکئ نو ملګرو زه دلته یو نوم لیکم تاسو به همدلته بیا خپل لیریکس لیکئ دا ساوند لیریکس به تاسو دلته لیکئ کله مو دا لیریکس ولیکم ملګرو دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ فونټ باندې به کلیک واخلئ دا فونټ به ورته سلیکټ کړئ دغه فونټ لینک ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغ ځان تاسو کولی شئ دا فونټ ځان ته راډاونلوډ کړئ ملګرو بیا دغه سایز باندې به یو پر کلیک واخلئ دا سایز به تاسو د قشانت لږ ورته راغټ کړئ یعنې 2 کې به ولګوئ 2 بیخي صحیح راځي دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به د قشانت کلیک واخلئ دا به دا شانتې راغټ کړئ ملګرو دا به 28 کې ولګوئ 2 صحیح نه راځي 28 کې به ولګوئ به تاسو ته ښکاري دغه یو ټیک مار علامه دغه باندې به یو پر کلیک واخلئ بیا دا مومنت ترانسفر باندې به کلیک واخلئ ملګرو دا لیکل به د قشانت راوړئ لاندې دغه ځای کې به دا شانتې ور فټ کړئ ملګرو به د غش علامه باندې به یو پر کلیک واخلئ او دغه لیکلو اولني سر ته به تاسو یو پر راشئ ملګرو دلته به تاسو یو کی ولګوئ ملګرو بیا دغه بل غش علامه تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ د لیکلو دا بل اخري سر ته به راشئ دلته به یو کی ولګوئ ملګرو بیا دا لیکل به د قشانت راوړئ صرف د مابین ته د قشانت کله مو دا لیکل مابین ته راوصل ملګرو دلته به هم تاسو یو کی ولګوئ دا مابینی کی چې کله تاسو ولګوئ ملګرو دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري دا به د قشانت لږ ور بره بوځئ د قشانت بس دومره به یې بره بوځئ کله مو دا دومره بره بورته ملګرو دا ویډیو به د قشانت لږ را دې خواته کوئ د قشانت د دوه کی په مابین کې به دا ویډیو یو پیره ودروئ کله مو دغلته سټاپ کړو ملګرو تاسو ته دغه یو اپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا برنی کرښه تاسو ته ښکاري دا به د قشانت بوځئ تر دغه ځای پورې او دا لاندنی تاسو ته کوم یو ښکاري دا به راولئ دغه ځای پورې ملګرو بیا دا 3 ډاټو باندې به کلیک واخلئ دلته به کاپي کوئ دا وګوره کاپي دا به د قشانت کاپي کوئ بیا به راشئ دغه بل خواته ملګرو دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د دې دا دوه کی چې موږ لګولي د دې دوه کی په مابین کې چې کله راغلی دلته دا ویډیو به د قشانت دلته ودروئ نو بیا به دا 3 ډاټه تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا ور فیسټ کړئ دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ بیا به دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري دغه دوه غشي علامه چې دي د کاږه دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ
دغه شی علامه باندې بیا یو پرې کلیک واخلئ ملګرو دغه نه به بیک شئ. بیا تاسو ته ملګرو دغه یو آپشن ښکاري دا ریټوټ دغه باندې به یو پرې کلیک واخلئ او دغه هغه شی علامه ته چې ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. دغه شانتې دوه پیره دغه اولني سر ته به راشئ د دې لیریکس دلته به تاسو یو کی ولګوئ. نو بیا به دغه منځني ته راشئ دغه مابین کې دلته موږ کی مخکې هم لګولو خو دلته به هم تاسو بیا یو کی ولګوئ او بیا دغه هغه شی علامه باندې بیا کلیک واخلئ د اخري کی ته به راشئ دلته به هم تاسو یو کی ولګوئ. ښه ملګرو دغه کی چې کله تاسو ولګوئ نو دا کی به دغه شانتې دا به د لیکل به دغه شانتې ریټوټ کوي یعنې -15 ته به یې راولئ دغه شانتې -15. بیا به د هغه شی علامه باندې دوه پیره کلیک واخلئ دغه یو اخر د اولنی کې چې کومه یو موږ ولګوو دلته به تاسې راشئ دا به دغه شانتې بره بوځي یعنې +15 کې به یې ودروئ. بیا ملګرو دغه ځای ته چې ته ښکاري د هغې شی علامه د باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ. دنه چې کله بیک شولئ ملګرو د لیکل به دغه شانتې چې رامخکې کوي زموږ دا لیکل به دغه شانتې راځي. بیا د لیریکس اولني سر کې به دلته تاسې دغه ویډیو راولئ یو پیره دغه ځای کې به سټاپ سئ دغه یو آپشن ته چې ته ښکاري ایک فټ ورته لیکل دی ایک فټ باندې به کلیک واخلئ ایډ ایک فټ باندې به کلیک واخلئ او ملګرو دغه هلته تاسو ته ښکاري دا ټیکس باندې به یو پیره کلیک واخلئ او بیا تاسو ته دغه یو آپشن ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ هلته به دا سټنډرډ سیټینګ لیکل دغه باندې به کلیک واخلئ. دا به لیک بره بوځئ کله مو چې بره بوځي تاسو ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دا به دغه شانتې راولئ ملګرو نو دا به ملګرو تاسې راولئ 25.5 ته 25.5 ته کله مو 25.5 ته راوستو ملګرو تاسو ته ښکاري دغه یو آپشن دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او بیا به دغه شی علامه باندې به کلیک واخلئ دغه لیکلو اولني سر ته به تاسې راشئ ملګرو دلته به یو کی ولګوئ بیا به دغه هغې شی علامه باندې تاسو ته ښکاري دغه باندې به دوه پیره کلیک واخلئ دلته به هم تاسې یو کی ولګوئ. دغه یو کی چې کله تاسې ملګرو ودرو نو دغه یو آپشن تاسو ته ښکاري دا به دغه شانتې راولئ د اخري سر ته به یې راولئ یعنې -0.0 دغه ته به یې راولئ ملګرو. بیا به تاسې دغه بل یو کی ته راشئ دغه باندې به دوه پیره کلیک واخلئ دغه کی ته به راشئ نو دا به تاسې دغه هلته 0 کې ولاړ وي نو دلته به تاسې نور څه نه کوئ نو دا به هم دغه شانتې 0 کې تاسې پرېږدئ نو دلته به لږ بره لاړ شئ ملګرو. دلته به ملګرو بیا تاسې لږ نور هم دغه شانتې بره لاړ شئ دلته انګل تاسې ته ښکاري د انګل باندې به یو پیره کلیک واخلئ کله مو د باندې کلیک واخیستو نو دلته به تاسې یو کی ولګوئ د لیریکس اولني سر کې بیا به د هغې شی علامه باندې دوه پیره کلیک واخلئ او یو کی به تاسې دلته ولګوئ کله مو دا ولګوو ملګرو دا انګل به تاسې دغه یو کیم چې کله ولګوو نو دغه هلته به تاسې دغه یو آپشن ته چې ته ښکاري دا به دغه شانتې راکږئ او دا به 180 کې ودروئ. کله مو چې 180 کې ولګوو نو دا به دغه شانتې لږ نور هم بره بوځئ تاسې دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا لیکل به دغه شانتې لږ راوروسته کوي کله مو چې راوروسته که ملګرو تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري دا به 2.55 ته راولئ. کله مو چې ملګرو دغه 2.55 کې ودرو نو دغه به دغه شانتې لږ نور هم بره بوځئ تاسې ته د الفا ښکاري الفا باندې به کلیک واخلئ او دا به تاسې راولئ 225 ته 225 هم چې کله راوستو دا به دغه شانتې لږ نور هم بره بوځئ. کله چې بره راغلی ملګرو تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري دا فل کلر ورته لیکل دا به تاسې ورپسې آن کوئ کله مو چې آن که دا کلر باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دا به تاسې دلته زیډ کلر ورته سلیکټ کوئ دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا زیډ کلر به دغه شانتې دغه اخري کونج ته راولئ دغه علامه دا زیډ کلر به فول زیډ کلر تاسې سلیکټ کوئ بیا ملګرو دغه خلیج باندې کلیک واخلئ دنه به بیک شئ دغه شانتې به لږ بره لاړ شئ ملګرو دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري دا به ورپسې دغه شانتې سل کوي دغه شانتې دا به 100 ته راولئ ملګرو بیا به لږ نور هم دغه شانتې بره لاړ شئ او دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ کله مو دغه باندې کلیک واخیسته ملګرو دغه کې به نور څه نه کوئ تاسې دغه هلته خالي ځای تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ. ملګرو بیا دا لیکل به دغه شانتې راولئ دغه ځي پورې دغه لیکل به دغه ځي کې راولئ نو دا لیکلو باندې به یو پیره کلیک واخلئ د لیریکس باندې نو بیا تاسې ته ښکاري ایک فټ باندې به کلیک واخلئ ایډ ایک فټ باندې به کلیک واخلئ هلته به تاسې ته ښکاري دا سرچ باندې به یو پیره کلیک واخلئ دلته به تاسې سټریپ سرچ کوئ ملګرو کله مو چې سټریپ سرچ کړو دغه سټریپ باندې به یو پیره کلیک واخلئ سټنډرډ سیټینګ باندې به کلیک واخلئ دغه هلته موږ سره سټریپ راغلی دا سټریپ به تاسې دغه شانتې اوپن کوئ ملګرو بیا دا اولنی آپشن تاسې ته ښکاري دا به دغه شانتې راولئ 0 ته یعنې 0.15 ته بیا دا بل یو آپشن تاسې ته ښکاري دا به راولئ 10 ته دغه شانتې 10 ته بیا ملګرو تاسې دغه شانتې لږ بره لاړ شئ کله چې بر لاړئ ملګرو تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ او د هغې شی علامه تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دغه اولني سر کې به یو کی ولګوئ
بیا ملګرو د اخري سر کې به بیا یو کی ولګوئ. کله هم دلته کی ولګوئ نو دا به تاسې راولئ صرف 15 ته. کله مو دا 0.15 ته راوستو د هغې شلمه باندې 2 پیره کلیک واخلئ او دا به تاسې راولئ 1.15 ته. کله مو چې دا 1.15 کې ولګو ملګرو دا به دغه شانته لږ نور بره بوځئ نو تاسې ته ښکاري دا کلر باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دغه یو کلر تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به سور کلر دلته ورته سلیکټ کړئ. بیا دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او تاسې ته دغه سور کلر ښکاري دغه غش علامت دغه یو علامه ورسره راځي نو دا به دغه کونج کې تاسې ولګوئ. کله مو دا کار وکړه ملګرو د خالي ځای باندې به یو پیره کلیک واخلئ او لږ به نور هم بر لاړ شئ. دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري دا به تاسې راولئ صرف 150 ته دغه شانتې. بیا د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دننه به بیک شئ. دا ویډیو پیره زه تاسې ته پلی کوم دا لیکل به زموږ دغه شانتې راځي. دا ویډیو اولني سر ته بیا راشئ ملګرو تاسې به دا ویډیو پیره پلی کوئ نو تاسې به دا ساوند اورئ که چېرته یې ساوند لیرکس دغه ځای کې ختمېږي نو دلته به تاسې ویډیو سټاپ کوئ یو پیره دغه لیرکس باندې به کلیک واخلئ تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او هلته به دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. کله مو د باندې کلیک واخلئ ملګرو د خالي ځای تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دننه به بیک شئ. ملګرو بیا دا لیکلو باندې به کلیک واخلئ او دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به کاپي لیر کوي دغه شانتې. بیا د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دننه به بیک شئ. ملګرو بیا دا دوم لیرکس ډېر اسانه دی. دوم لیرکس چېرته لیدل ځینې شروع کېږي دلته به تاسې ویډیو پرې سټاپ کوئ دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دا به فیسټ لیر کوي دغه شانتې. بیا دغه لیرکس باندې به یو پرې کلیک واخلئ دا ډبل ای تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. دلته به دا لیکل تاسې پاکئ ملګرو دلته به تاسې دوم لیرکس ولیکئ. زه دلته بیا یو خپل د چینل نوم لیکم بیا دا ټیک مار تاسې ته ښکاري د ځای باندې به یو پرې کلیک واخلئ. بیا به تاسې دا ساوند اورئ که چېرته د ساوند لیرکس دغه ځای کې ختمېږي نو دا دوم لیرکس درته ښیم دغه ځای کې که چېرته ختمېږي دلته به ویډیو پرې سټاپ کوئ دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دغه یو آپشن بیا تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. ښه ملګرو بیا دا دریم لیرکس به هم دغه شانتې تاسې دلته ورفیسټ کوئ دا دریم لیرکس به هم دغه شانتې تاسې دلته چینجوئ. ملګرو بیا هم دغه شانتې ویډیو رامخکې کوئ او دا څلورم هم دغه شانتې لیکئ دا پنځم هم دغه شانتې تاسې مکمل لیکئ. کله مو دا ټوټل ولیکه ملګرو دغه اولني سر ته به راشئ ملګرو دا ویډیو اولني سر ته چې راغلی ملګرو دا پلس سیکن باندې به کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ او هلته موږ سره یو ویډیو ده دغه ویډیو لینک ستاسې ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دا ویډیو هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. ملګرو موږ سره دغه یو ویډیو ده دغه ویډیو باندې به یو پیره کلیک واخلئ بره تاسې ته ښکاري دا پلس سیکن دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ. ښه ملګرو کله چې دغه باندې کلیک واخیسته دغه یو ویډیو تاسې ته ښکاري د ویډیو باندې به یو پیره کلیک واخلئ او تاسې ته دا بلډینګ ښکاري دا بلډینګ باندې به کلیک واخلئ او دلته دا لیټین لیکل دا لیټین باندې به کلیک واخلئ او دا به دغه شانتې سکرین ورپسې ووایي. ښه ملګرو بیا دغه غش علامت تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دننه به بیک شئ. مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ او دا ویډیو به دغه شانتې راوړئ دلته لاندې به یې دغه شانتې ورفټ کړئ دغه شانتې. کله مو دا ورفټ کړه ملګرو بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دننه به بیک شئ. دا ویډیو به دغه شانتې د ویډیو اخري سر ته به راشئ دغه شانتې دا باقي مانده ویډیو به تاسې ته نه پاکوئ دغلته به تاسې ویډیو یو پیره سټاپ کړئ دغه ځای کې دا بره تاسې ته ښکاري دغه یو آپشن دغه باندې به کلیک واخلئ دا ویډیو چې کومه موږ ولګول نو دغه باندې به کلیک واخلئ او تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. دا فالتو حصه باندې به یو پیره کلیک واخلئ ملګرو بره تاسې ته ښکاري دا ډیلیټ آپشن دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به نه ډیلیټ شي. بیا د ویډیو اولني سر ته به راشئ ملګرو دغه ویډیو کې موږ سره یو ساوند دی که نه دغه ساوند به تاسې ته نه لرې کوي دغه سپیکر علامت تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ دا ساوند به دغه شانتې زیرو کوي. بیا د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دننه به بیک شئ. ملګرو بیا به دا پلس سیکن باندې کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته موږ سره یو بله ویډیو ده دغه ویډیو لینک هم زه ستاسې ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دغه ویډیو هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دغه ویډیو باندې به یو پیره کلیک واخلئ ملګرو بره تاسې ته ښکاري دا پلس سیکن دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ. ملګرو بیا دا ویډیو باندې به کلیک واخلئ دغه یو ویډیو چې موږ اوس ورفټ کړه دغه ویډیو باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دا سپیکر تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او د باندې به هم تاسې دا ساوند داسې بند کړئ. د باندې چې کله دا ساوند بند کړه ملګرو تاسې ته ښکاري دغه خالي ځای دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ. بیا دا ویډیو باندې به کلیک واخلئ ملګرو تاسې ته ښکاري دا بلډینګ باندې به یو پیره کلیک واخلئ هلته دا لیټین لیکلي لیټین باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا سکرین ورپسې ووایي دغه شانتې. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دننه به بیک شئ. ملګرو بیا دا ویډیو دغه شانتې د اخري سر ته راشئ نو دغه کې موږ سره دا فالتو حصه راځي دا فالتو حصه موږ ته نه ډیلیټوو بره تاسې ته ښکاري دا ویډیو باندې به یو پیره کلیک واخلئ دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. بیا د خواتیني حصه باندې به یو پیره کلیک واخلئ ملګرو بره تاسې ته ښکاري دا ډیلیټ آپشن دغه ډیلیټ باندې به یو پیره کلیک واخلئ.
دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم دا ویډیو به دغه شانتي اماده وي ملګرو دغه یو ویډیو مونږ چې ورلګول دا ډیره بره ده دغه ویډیو باندې به یو پرې کلیک واخلئ مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ دا ویډیو به دغه شانتي لیک لاندې راولئ دا خلیج باندې به کلیک واخلئ دنه به بیک شئ دغه شانتي کله چې تاسو سیو ته وایئ ملګرو دغه یو اپشن تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ هلته دا ویډیو تیار سلیکټ شوی ده دا ویډیو دغه شانتي سلیکټ کړئ او تاسو ته ښکاري ایکسپورټ دا به دغه شانتي ایکسپورټ کړئ دا ویډیو موږ سره ګیلري کې سیو شي نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي اوس ماته راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ